دنیا کې هغه روټۍ هغه د ولیمې روټۍ د واده روټۍ چې مالداران ورته روبللی شي او غریبانان پرېښودی شي. نبی علیه السلام وایي په ټوله دنیا کې دا ناکاره. نن سبا ټول خلک په دې عمل کوي. ښه مالداران راغواړي او دا غریبانان ولاسې دا ګاډي ماډي شماري د کلي دی ولاسې د ګاډي شماري وي دومره راغلو پلانکې راغلی او پلانکې راشي او د کلي غریبانان ترېنه خبر نه وي. نبی علیه السلام فرمایي ناکاره خوراک دا خوراک دی هغه د واده روټۍ چې مالداران پکې روبللی شي او غریبانان پکې پرېښودلی شي. نو اسان کار دی. ماښام مونځ وشو ما بچي له واده راوړو انشاءالله سبا که خیرې به ډوډۍ خورو زما به جومات والا ټول د ډوډۍ مهلمانه دي. دا څومره ښکلې خبره ده څومره ښکلې ساده طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو حدیث مبارک کې راځي چې مهرونه ډیر شي نو زنا